د مستونګ پیښې مقدمه د نامعلومه وسلوالو خلاف درج شوه. سرفراز بوګتي وایي ټولې ځالې یې ورته معلومې دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د مستونګ پیښې مقدمه د نامعلومه وسلوالو خلاف درج شوه. سرفراز بوګتي وایي ټولې ځالې یې ورته معلومې دي. د بلوچستان د ترهګرۍ ضد ادارې د مستونګ د ځانمرګي برید مقدمه د نامعلومه وسلوالو په ضد درج کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوګتي وایي ترهګر هر ځای کې چې موجود وي په ضد به یې بشپړه کاروایي کوي او ټولې ځالې یې ورته معلومې دي. د بلوچستان نگران حکومت د مستونګ د خونړۍ پیښې خلاف په صوبه کې 3 ورځنی ماتم اعلان کړی دی. د بلوچستان د وکیلانو اتحاد هم د پرونۍ پیښې په غبرګون کې د صوبې په ټولو عدالتونو کې کاربندیزو اعلان کړی وو. وکیلان د شنبې یا خالي په ورځ عدالتونو ته وړاندې نشول او ټولې عدالتي چارې په ټپه ولاړې وې. د جمعې د ورځې په ځانمرګي برید کې د پولیسو د یو افسر په شمول د رویټرز په وینا 50 کسان وژل شوي، خو مرکزی وزیر د مړو شمیر 55 او د ټپیانو شمیر 119 یاد کړ. د روغتیا څانګه وایي د ځینو کسانو حالت مرګونی دی او کېدای شي د مړو شمیر زیات شي. سرفراز بوګتي د شنبې یا خالي په ورځ په کوټه کې د وزیر اعلی په کور کې خبري غونډې ته وویل چې ترهګر به له خپلو غارو راباسي او تر خپل انجامه به یې رسوي، که د شوي که ټي ټي پي وي یا بل هر څوک چې په هر نامه باندې تشدد کوي ریاست به د دې ځواب ورکوي. پر حافظ حمدالله چې چا برید کړی و د هغه سرغنم وژلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر یو ځل بیا د بلوچستان په نامنۍ کې د هند استخباراتي اداره راتورنه کړه، خو هند دا ډول تورونه تل رد کړي دي. سرفراز بوګتي وایي چې هر څوک له دوی سره مرسته کوي او یا خواخوږي ورسره لري، چې هر څوک وي او په هر نوم باندې وي زموږ لپاره ټول یو دي، ټول له یوه ځایه کنټرول کیږي. د بلوچستان په مرکزي ښار کوټه کې د ترهګرۍ ضد پولیس تاڼي په مستون کې د 12 ربیع الاول پر جلوس د ځانمرګي برید مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج کړې ده. د ترهګرۍ ضد ادارې ویاند وایي په مقدمه کې د قتل د تکل او ترهګرۍ دفعې د نامعلومو ترهګرو په ضد ثبت کړې ده، خو د 2 ورځو په تیریدو یې لا هم کومې ډلې مسؤلیت وانخیست. پاکستاني طالبان چې د هرې پیښې مسؤلیت هم دوی اخلي، خو په پرونیو ځانمرګو بریدونو کې لاس لرل رد کړي او داعش ډله هم تر اوسه چوپ پاتې ده. هخوا د پاکستان المرصاد ایکس پاڼې په اردو ژبه په یوې لیکنې کې په پرونیو ځانمرګو بریدونو کې پوځ ښکیل بللی دی. اوس په ټولنیزو شبکو کې د پوښتنه رامنځته شوې چې دغه بریدونه چا او د کومو اهدافو لپاره کړي دي. تېره اونۍ هم پاکستاني پوځ په خیبر پښتونخوا کې د نامنیو مهار لپاره د امریکا تازه مرسته ترلاسه کړه.